یو نظم بل سره شریک ما عنوان دی ګیله. منم د زړه نه زړه ته لار وي خو بس، منم د زړه نه زړه ته لار وي خو بس، د خدای په کړو فیصلو کې به مونږ څه ووایو. خو یو ګیله مې هم د خپله یاره ډېره کېږي، خو یو ګیله مې هم د خپله یاره ډېره کېږي. کلونه وشو چې مین یم په دغه ښکلي، کلونه وشو چې په دغه کوڅه ځم راځمه، کله یې ووینم او کله بېنوا راشمه. راپسې خلک کله خاندي په ژړا راشمه، کله خیران راته راګوري په خندا راشمه. راپسې خلک کله خاندي په ژړا راشمه، کله خیران راته راګوري په خندا راشمه. کله ناکله خو یې ووینم نور هم خفه شم، ځکه چې ډېر په غریو نیولې نظر لږ وګوري، ځکه چې ډېر په غریو نیولې نظر لږ وګوري. د زړه په زخم راله بیا د مالګې چمبوره کې بیا مې په یو دوه کیاریان کې دا خبر وکړم، یا خو مې یار د بې وفا او بې وفا سړی دی، یا خو زما د عشق چنچڼې له چغار نه وردي، یا خو مې یار د بې وفا او بې وفا سړی دی، یا خو مې یار د بې وفا او بې وفا سړی دی، یا خو زما د عشق چنچڼې له چغار نه ورځي. ورسم د خپل عشق چنچڼې ته خبرې ښایم، داسې خبرې چې په کاڼي زړه کې لارې کوي، داسې خبرې چې سړي ته محبت ورښایي، داسې خبرې چې د ذهن نه تیارې لر کوي. ایله به یار نه مې سړي جوړ شو، یار به یې شم، کو انکاري نه شو نو سم د غاړې خار به یې شم. ایله به یار نه مې سړي جوړ شو، یار به یې شم، کو انکاري نه شو نو سم د غاړې خار به یې شم. بیا به ورښایم د خلکو ته رښتونې مینه، بیا چې څوک هم مینه کوي زما په لار به درومي، بیا چې څوک هم مینه کوي زما په لار به درومي. خو په یار کې مې احساس ما به نه پرېږدي، ځکه چې یار نه به زه دومره مینه ورکړمه چې ګوته په خوله به تمامي خلک ولاړ وي راته. بیا په خرچم په خر یو کلي به زمونږ کیسې وي، خیر به بیا خلکو نه داستان شي د مجنون او لیلا، خیره به خلکو نه قصه شي د پرخات شیرینې، د ادمخان درخانې نوم به بیا خي څوک وانخلي، بیا یوسف خان او شیربانو به هم څوک نه یادوي. د شیر عالم غوندې جفا به در سره ونه کړم، د میمونې غوندې کودې کړه وفا را سره، د درخانې غوندې کودې کړه خندا را سره. خو بیا په دې مې زړه را ډک شي او بس وجاړمه چې مونږ دواړه د یو بل نه داسې لرې یو چې نه زه دا ستا غږ اورېدی شم بېغمه یاره، نه تا زما د درد قصه چېرته کې واورېدله، ځکه مې خط تمام شو تا نه مې ګیله وکړله. ګیله مې هم درنه په داسې انداز وکړله چې هیله لرمه چې یار ته به پې پوه شوې هم یې، بخښنه غواړم که ته پې خفه شوې هم یې. خو یار تر څو پورې به مونږ داسې ژوند تېروو، مونږ به تر څو پورې د یو بل نه جدا اوسېږو، زه به تر څو پورې په تا پسې ژړا کومه، ته به تر څو پورې زما نه ناخبره ګرځې. خو یار زه به تر څو پورې په تا پسې ژړا کومه، ته به تر څو پورې زما نه ناخبره ګرځې. زه خو په مینه کې تر دې حد رسېدلی یم چې اکثر ناس یم تنهایۍ کې او ژړا کومه چې ناګهانه په ما داسې یو سړی راپېښ شي چې ما ته وایي هر وخت راته ولې ژاړې، ولې په ځان پسې راټول چملوي واړه خندوي، ولې په ویرو ژړاګانو باندې هر وخت سر یې. دغې سړي ته په ژړا ژړا کې ووایم چې زما په دې حال باندې هم زما یار نه رحمېږي، دغې سړي ته په ژړا ژړا کې ووایم چې زما په دې حال باندې هم زما یار نه رحمېږي. بیا مې ګیله د خپل تقدیر او د قسمت او چې زما قسمت کې جوړي نشته د وفا ډک یاران، زما تقدیر کې جوړي لیک د وفا ټکي نشته. خدایا راولې په یار کې د وفا څو نښې چې دا ګیلې مانې د یار نه نورې نه کومه، چې دا ګیلې مانې د یار نه نورې نه کومه.